ولسمشر نهایي پایلې اعلان شوې چې ګټونکی بیا ځلې محمد اشرف غني شو، خو ولې عبدالله یې د بیا ځلې لپاره نه مني؟ د ولسمشر غني په بریالي کېدو د طالبانو د ځینو استازو لخوا ویل شوي چې د سولې په راتګ کې باید ځنډ یا خنډ رامنځته شي. آیا د ډاکټر عبدالله عموما کوم اهداف لري چې دغه پایلې ورته د نه منلو دي؟ بل خوا ولسمشر غني سبا پنجشنبه د لوړې مراسم کوي چې د پی ټي ایم مخکښ غړو ته هم بلنه ورکړې. په همدې مورد راسره ځوان سیاستوال سید قاسم لمر بحث لري. بحث ته په خیر راغلی لمر صاحب. لمر صاحب، ولسمشر غني دغه د دوم ځل لپاره بریا ترلاسه کړه، پایلې هم اعلان شوې، خو اما دلته عبدالله د بیا ځلې لپاره نه مني. عموما راته ویلی شئ چې ډاکټر عبدالله کومه ستونزه لري چې دغه کړنې ترسره کوي؟ سلامونه کبران صاحب تاسو ته، ستاسو د کمرې له لارې د زرغون تلویزیون قدرمنو کتونکو ته. ګوري ډاکټر صاحب عبدالله د 2009 او 2014 ان تر نن ورځې پورې د ولسواکۍ دغه پروسه چې د خپله او د پلویان له وړاندې ورته کمپاین کوي او د خلکو د غواړي چې په شفاف ډول دغه پروسې د ولسواکۍ له لارې ځان واک ته ورسوي. خو اما متاسفانه تر اوسه پورې هم 2014 جنجال همدغه جنجال دی چې اوس هم دوی غواړي چې په واک کې شریک پاتې شي. ځکه په 2014 کال کې د امریکې دغه وخت خارجه وزیر جان کیری راغلی و، د ملي وحدت په نامه یې دلته هغه حکومت جوړ کړ چې 15 کاله افغانان د دغه حکومت څخه رنځ وړ. او عبدالله نن هم یوازینی لامل چې دی د دغو ټاکنو د پایلو هغه اعلان نه مني دا دی چې دی له واکه لرې کېږي. خو دلته ګوري عبدالله نه یوازې دا چې ولسواکي ګواښي، بلکې مونږ په یو ډېر حساس وخت کې یو چې هغه د سولې پروسه سره روانه ده او بین افغاني مذاکرات چې امریکا او طالبانو ویلي دي چې په راتلونکي مارچ میاشت کې وپیلېږي، هغه د ستر خنډ او ګواښ سره مخ کوي. ځکه 40 کاله وروسته مونږ د جنګ د ختمېدو او د سولې ته د رسېدو فرصت ترلاسه کړی دی. هیڅ افغان سیاسون دغه فرصت به له لاسه ورنکړي. نو لکه څه ډول چې امریکا خارجه وزارت هم او ضمن کې د ناټو په اعلامیو کې هم بېګا ویل شوي دي چې دوی هر هغه اقدام چې د قانون خلاف وي او د موازي حکومتونو مخالف دي او د دې ډول کړنو څخه باید هر افغان هودري وکړي او دا ډول کړنې باید ترسره نه کړي. نو د ټولو چیلنجونو ته په کتو سره افغان ولس هم د روان وضعیت څخه خوښ نه ښکاري، خصوصا د ثبات همګرۍ د ډله څخه چې دوی تل دغه ولسواکه پروسه چې افغانانو پکې قرباني ورکړې ده. ځکه د ټاکنو په ورځو کې تاسو شپږم د میزان ته که چېرته لاړ شئ نو هلته ډېر خلک وژل شوي دي د رایې د اچولو په خاطر، او زیاتره خلک چې دغه رایې ته نه دي راوتلي لامل هم دغه و چې دوی د ستر ګواښ سره مخامخ وو. دغه کسان چې راوتلي دي او ولسمشر غني ته چې اوس انتخاباتو کمیسیون دواړه کمیسیونونو د قانون او د اصولو طرزالعملونو په چوکاټ کې دی بریالی اعلان کړ. نو دی د زغم باید ولري، ځکه که چېرته مونږ دا زغم ونه لرو او دی دغه میراث نورو ته پرېږدي نو د په راتلونکي کې نوره مشکل هم ایجادوي. ځکه دغه 18 کاله چې په دغه ولسواکۍ کې تېر شول نو عموما دغه د ولسواکي دی ګواښي، ځکه ټاکنې او د ولس د مستقیم رایې په اساس خپل استازی ټاکي. نو هغه لمر صاحب استازی وټاکل شو، دلته ولسمشر غني د بیا ځلې لپاره د 15 کلو لپاره د افغانستان ولسمشر وټاکل شو، نهایي پایلې اعلان شو. خو اما عبدالله دلته د نه منلو ترڅنګ خپله بریا لمانځي په داسې حال کې چې د څو ولایتونو والیان هم د وټاکل. دغه حالات دا کړنې به د افغانستان اوسنی حالت تر ډېره بحران ته بیانوي؟ له شک پرته چې د حالت بحران ته بولی دی، ځکه د امریکا او خصوصا د ناټو د غرب سره او د نړیوالو سره د اندېښنې موجودې دي او روسیې سره چې پرون یې اعلامیه خپره کړې ده چې موږ د حالت ډېر حساس دی. نو د شک نشته ډاکټر عبدالله اوسنۍ کړنې یا د موازي حکومت اعلان همدغسم دوی هم د دوی کمیسیون هم دغه خبر ورکړی دی چې
چې پنجشنبې په ورځ چې ولسمشر غني پارک کې لوړه کوي نو دوی به په سپیدار ماڼۍ کې د لوړه مراسم ترسره کوي. نو دغه ټول هغه څه دي موږ تاسو وایو چې دلته که وکتل شي دغه قانون او دغه اصول دغه په افغانستان کې د ټیټې طبقې لپاره دي. دغه ګونګ حالات په عموما کې تاسو خبره کوئ. ولسمشر غني ګوره معلومه خبره ده چې نهایي پایلې تر ډېر زیات په ځنډ سره اعلان شي خو شفاف ډول هلته د انتخاباتو کمیسیون شکایتونه ارڅه یې وڅېړل په شفاف ډول هغه فایل اعلان شو خیر که په ځنډ سره وي. اما د دغه ګونګ حالات افغانستان دغه ولس تر ډېره زیات ځورونکي حالات ده چې دی بیا هم د خپله په داسې ویل کېږي چې دی د لوړې مراسم خپله هغه کوي په داسې حال کې چې د څو ولایتونو والیان هم ټاکلي د خوست والي د پنجشیر یا د نور ولایتونو والیان. دغه ګونګ حالات افغانستان ولس څومره زبرولی شي عموما مشخصا په وروستیو کې د دې پوښتنې په ځواب کې دغه راته ویلی شي چې لمر صاحب د دغه دا حالات تر ډېره زیات په څه باندې څرخي؟ ګوري په دې کې شک نشته چې افغان ولس د روان حالت څخه ډیر زیات رنځ وړي ځکه تکلیف او د دغه حالت مشکل چې دی خصوصا ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غني ته نه رسیږي ځکه په دې هیواد کې 33 میلیونه نفوس اوسیږي او دغه 33 میلیونه نفوس چې دی 40 کاله د جګړې څخه دوی رنځ وړي. د هر کورنۍ یو غړی په دې یو یا دوه خط داسې شوي دي چې ټوله کورنۍ پر روانه جګړه کې لاس ورکړې ده. نو دلته چې کله ټاکنې وشوې موږ باید حوصله ولرو د زغم باید ولرو لکه په نور جهان کې چې کېږي کله چې یو ټیم بریالی کېږي بل ټیم باید په ډېرې پوره حوصلې په ډېرې مینې او د ملي مسایلو او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره بل ټیم ته باید مبارکي ورکړي. مستقیما د دغه روان کړکېچ چې داخل دي ننه او ټول افغانان همدا قسم هغه بېطرفه سیاسون چې نه غواړي د روان حالت نور وغځېږي دغه مستقیما دغه ضربه د سولې پروسې ته رسیږي افغانانو ته رسیږي د افغانستان ملي ارزښتونو ته مصلحتونو ته او ګټه ته رسیږي. ایا ستا افغان ولسمشر غني په ټوله کې راته ویلی شي چې ولسمشر غني دا حق نه لري چې د ډاکټر عبدالله دغه د نن ورځې حالت خاموش کړي؟ ګوري که چېرته وکتل شي مونږ که چېرته راځو د ځواک څخه یا د پولیسو یا د اردو یا د نور ځواکونو څخه په دې وخت کې استفاده کېږي قانون عملي کېږي نو دغه هم یو چیلنج دی ځکه ډاکټر عبدالله په دې نظام کې تقریبا د انتقالي دورې نه تر 9 ورځې پورې کار کړی دی. نو که چېرته د ده په وړاندې له ځواکه کار اخیستل کېږي نو دا به فکر نه کوم یو ښه انتخاب به وي ځکه دی هم په دې نظام کې ریښې لري پلویان لري ملګري دوستان لري. نو که چېرته دغه د ډول حق خو لري په نظام کې د شتون لري باید قانون پرې پلی شي. اما ولسمشر غني دا حق نه لري چې اړوند ارګانونه ته معرفي کړي تر څو له ده سره حساب کتاب وکړي او دغه د نن ورځې حالت خاموش کړي. کمران صاحب په دې کې شک نشته چې د قانون خلاف کړنې ترسره کوي او د غني او په افغانستان کې حکومت باید د هر ډول غیر قانوني کړنو مخه باید ونیول شي او دوی مستقیم مسؤلیت او صلاحیت لري خو دلته عمومي مصلحتونه باید په پام کې ونیول شي ځکه که چېرته موږ دا مصلحتونه له پامه وغورځوو خدای ما کړه روان حالت چې تر دې هم حالت بدتر شي او موږ هر څه چې په 18 کلونو کې هغه ملي بنسټونه ارګانونه هغه له لاسه ورکړو او دا حالت نور مشکلات افغانستان ته زیات لاړ نه شي نو هغه حالتونه عمومي مصلحتونه باید په پام کې ونیول شي. نو کنه په دې کې شک نشته چې ولسمشر غني او افغان حکومت چې د ټاکنو د ټولو اصولو قوانینو په افغانستان نافذه کولو په چوکاټ کې بریالی اعلان شوی دی او د کمیسیون لخوا ورته اعتبار لیک ورکړل شوی دی. دوی د صلاحیت لري چې قانون پلی کړي خو دلته عمومي مصلحتونه باید په پام کې ونیول شي. د ډول کړنو زما په نظر باندې دا به ښه نه وي او افغانستان به نور هم کړکېچ خواته بوځي. افغانستان په روانو حالاتو او د ډاکټر عبدالله په نن ورځې بحث لرو وړاندې کله چې ولسمشر غني نهایي پایلې اعلان شوې دی د دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو اما د طالب استازو ځینې داسې ادعاګانې وکړې او تر ډېرې زیات وویلې په ټویټر یې ځړونې وکړې چې دغه پایلې ممکن په سوله باندې هغه زمینه لکه څنګه چې سولې ته مساعده ده دغه هغه شان ونه شي. د ولسمشر غني تر سره دلته د بیا بریالی کېدو دلته د طالبانو عمومي هدف څه ده اولې دا خبره کوي؟
ګوري طالبان هم ځکه موږ تاسو کو ګورو په غنی په تل 15 کلونو کې هم عبدالله شریک وو خو 15 کلونو کې د ولسمشر وو او د اکثره وخت طالبان سره د حکومت په لومړی کرخه کې په جنگ مصروف وو نو طالبان هم دغه اندېښنه لري د روان وضعیت کامران صاحب ګوري کله چې ولسمشر غنی بریالي کیږي امریکا ورته تر اوسه هم مبارکي نه دستولي قسم ډېر زیات هیوادونو چې دغه لکه چین، هند، یوناما، اروپایي اتحادیه، کویت، عربي متحده اماراتو د ټولو ولسمشر غني ته دوهم ځل بریا مبارکي ورکړه د امریکا تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی یو لامل دا دی چې نه یوازې طالبان د ولسمشر غني له بریا په ویره کې دي ځکه دوی وایي چې چېرته غني همیشه په دې تاکید کړی دی چې حکومت په سویه باید طالب سره مونږ خبرو وکړو خو د طالبان له دغه دریځ سره موافق نه دي دوی غواړي چې افغان شموله هیئت د افغانستان لوري او جمعي طالبان بین الافغاني مذاکرات پر مخ یوسي او د افغانستان د راتلونکي په تړاو باید وغږیږي خو دوی یوه ویرش لري هغه دا چې غني تل ویل دي چې دوی به د دولت له ادرسه او د هغه ټیم چې د افغانستان بین الافغاني مذاکرات پر مخ د افغانستان د حکومت لوري هغه باید ریاست او مدیریت باید د افغان حکومت سره وي دلته امریکا چې تر اوسه ډاکټر عبدالله ته او یا د روان حالت قبو کول لپاره څه نه دي کړي دوی هم په دې کې خپل ملاحظات لري غواړي چې روانه وضع همدغسې ګډه وډه واوسیږي تر څو له دغه حالت څخه دوی استفاده وکړي ځکه بین الافغاني مذاکرات ګوري کمران صاحب دغه ډېر پیچلي مذاکرات دي نه د طالبانو او د امریکا په شان نه دي ځکه دوی طالبان امریکا په دومره غټه کچه باندې هغه غنه دي وړي خبرې ځکه طالبان دلته نظام لرلو امریکا راغله او نظام لمنځه یوړ او اوس امریکا غوښتنې کم وي چې تاسو باید بیا ځل لپاره د افغانستان له خاورې څخه د امریکا او د امریکا د متحدینو پر وړاندې باید تاوتریخوالی یا ترهګریز بریدونه یا نور داسې چې د امریکا ګټه په خطر کې کوي باید ونه شي چې طالبان ومنلي دا او طالبانو دوی ته ویل دي چې تاسو باید خپل سرتیري له افغانستان وباسي چې امریکا هم دا غواړي چې د افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي نو هغه دومره خاص مشکل نه و خبره دلته ده چې په بین الافغاني مذاکرات چې د افغانستان د سولې د ټینګښت او پایښت اساسي او اصلي لامل دی هغه ډېر خورا پیچلي دي او امریکا هم غواړي چې دوی دغه حالت دومره ګونځ شي بین الافغاني مذاکرات چې بیرته امریکا مجبور شي چې دلته مداخله وکړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه بین الافغاني مذاکرات ترلاسه کړي چې تر اوسه د دې خاطره د ډاکټر عبدالله مخه نه دی نیولې یا د جنرال دوستم مخه نه دی نیولې په افغانستان کې غواړي چې دغه ګډوډي هم داسې جاري وساتل شي تاسو یادونه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مبارکي نه ده ورکړې داسې حال کې چې سبا ته د لوړي مراسم په ارګ کې لمانځل کېږي وړاندې یادونه هم وشوله دغه غوښتنه هم کړې وه چې دغه مراسم وځنډوي دغه د ډونالډ ټرمپ عموما هدف څه ده په دغه برخه کې چې هلته تر ډېره زیات دغه حالات هلته د مبارکي تر سره دلته د لوړي مراسمو مقابل کې هم دی هغه غوښتنه کوي او خپل ولسمشر غني هم بیا دا غوښتنه د رد کړې ده ګوري افغان حکومت راتلونکي سبا پنځشنبه ورځ د مراسمو د لوړ د مراسمو د ټاکل لپاره د قانون لمخې د ټاکل د نهایي نتایجو د اعلان وروسته یوه میاشت کې ولسمشر باید راتلونکي ولسمشر هغه باید خپل رسمي کار شروع کړي او د یوې میاشتې دننه باید د لوړ مراسم ترسره کړي چې افغان حکومت ورته راتلونکي پنځشنبه ټاکلې ده خو بېګا د امریکا بهرني چارو وزارت په اعلامیه کې دا ویل شوي دي چې د لوړ مراسم ځنډېدلي دي او د دوی له دغه حالت څخه ممنون دي او خوښ دي چې افغان حکومت د مراسمو د ځنډ ویل خو تر اوسه پورې ارګ په دې تړاو اعلامیه نه ده خپره کړې زما چې څومره معلومات دي هغه دا دي چې ارګ دوه نظره دی په دې موضوع کې که چېرته دوی امریکا په دې ګمان وي چې لوړ مراسم د سولې خبرو یا د افغاني مذاکراتو ته چمتووالي کې خنډ رامنځته کوي نو ارګ موافق دی چې دغه مراسم وځنډوي اما که چېرته د اهلي موضوع وي چې ثبات همګرۍ سره په دغه روان اختلافات نور هم زیات نشي نو دوی نه غواړي چې دغه مراسم وځنډېږي او سبا به ترسره کېږي همدا راته ویلی شي پوښتنه هم تر ډېره زیات دغه لوري ته متوجه وه ډونالډ ټرمپ عموما هدف څه ده هلته مبارکي نه ورکوي تر څنګ لمر صاحب او تر څنګ سره د دې دلته د لوړي مراسمو غوښتنه هم کوي چې تاسو په ځنډ سره دغه وکړئ
د امریکا او د ولسمشر ټرمپ هدف د دی چې خدای نه کړه چې دوی د سولې روان فرصت چې دوی ایجاد کړی دی او غواړي چې په افغانستان کې د سیاسي حل لاره پیدا کړي هغه له خنډ او ځنډ سره مخامخ نه شي. ځکه خپله پمپیو ګپ خبرو کې دا ویل چې په افغانستان کې هر هغه اقدام چې د سولې د سبوتاژ هڅه وي مونږ یې ردوو، هیچ ته اجازه نه ورکوو چې د سولې د روانې سولې د خبرو د سبوتاژ هڅه وکوي. نو امریکا چې اندېښنه لري هغه یوازینی هدف یې دا دی چې خدای مکه په افغانستان کې که چېرته ولسمشر غني لوړ مراسم ترسره کوي، ډاکټر عبدالله هم کوي، نو سیاسي اجماع په افغانستان کې چې خورا ضروري ده هغه به نه تیاریږي. ځکه دلته ولسمشر پخوانی ولسمشر کارزي او استاد سیاب هم هڅه پیل کړې دي. د نن یې د ولسمشر ټاکنو پخوانی نومان د اتمر سره هم لیده کاته ترسره کړې دي چې سیاسي اجماع باندې کار وکوي. لکه پمپیو هم په دوی غږ کړی دی چې اوس د سولو وخت دی، د نندرې وخت نه دی، تاسو باید ټول په یو وخلو بین الافغاني مذاکرات لپاره په افغاني ټیم باندې په افغاني هیات باندې چې طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات پر مخ یوسي هغه باندې باید کار وکړي، نه په داخلي اختلافاتو باندې. نو امریکا او ټرمپ په اندېښنه کې دي که چېرته دوی د لوړو دغه مراسم ترسره کوي، عبدالله هم ترسره کوي، نو د حالت به ګنځ کېږي او افغاني هیات جوړېدل بیا دلته سخت کار دی. د دې سره موږ ویلی شو تر ډېره زیاته عموما دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه شي دغه د عبدالله دغه نندرې به تر کومه دوام ولري؟ ګوري بېګا چې زه څومره د وضعیت ګورم چې او امریکا او ناټو په دې خبرو کې مداخله وکړه، نو زه فکر نه کوم همیشه چې دوی امریکا او ناټو په د افغانستان په داخلي مسایلو کې لاسوهنه کړې ده او یا چاته ویلي چې دا کار باید ونه کې نه ده شوی. ځکه 18 کاله په داسې حال کې چې زموږ د ملي ګټو سره په ټکر کې هم د دوی پرېکړه، خو بیا موږ هم دا کار کوو چې 2014 کال د جنکۍ د ملي وحدت حکومت ښه بېلګه ده چې زموږ د ملي ګټو د قوانینو د ټولو قوانینو سره په ټکر کوو، خو بیا هم موږ ومانو دا چې بېګا دوی په دې تړاو تازه اعلامیې خپره کړې دي، هم ناټو هم امریکا بهرنی چارو وزارت. نو زه فکر نه کوم چې دا کړکېچ د نورو وغځېږي، ځکه عبدالله په دې پوهېږي چې که چېرته امریکا جدي اوسېږي نو دا د ده لپاره مشکل دي. د تر نن ورځې پورې چې دغه کوم حالت ته دوام ورکړی و یا د موضوع حکومت اعلان یې کړی و، زما په فکر باندې د امریکا خوښه وه چې دا حالت باید دوام ومومي، ځکه چې دوی د دوی په ګټه وه. دا چې بېګا یې رد کړې ده نو زه فکر نه کوم چې نور د ولې اوس امریکا مداخلت نشي کولی چې د عبدالله دغه حالت خاموش کړي؟ تازه یې کړې ده، تر اوسه د سپیدار مڼۍ په دې تړاو څه نه دي ویلي، نه هر څه ویلي دي. نو خو زه فکر نه کوم چې ځکه مخکې درته ویل چې 18 کاله په امریکا په دغه نظام کې داخله ده، د دغه نظام د پایښت لپاره امریکا تل کار کړی دی تر نن ورځې پورې، نو زه فکر نه کوم چې نور د حالت وغځېږي. هلته د سولې یا د تاوتریخوالي په عموما کې د کمښت اونۍ وټاکل شوله او دلته د سولې دغه ارمان په ټوله کې افغانان لري. دا ځل به حکومت او د حکومت ښکېلې خواوې دغه د افغانانو دغه د سولې ارمان پوره کړي که نه پخواني حالت ته هماغه شان قرار ولري؟ بلې انشاءالله چې د سولې د روانې هڅې چې تقریبا 14 میاشتې کېږي چې پیل شوي دي، په دې کې د اختر درې ورځني اوربند هم موږ یادولی شو چې ټول افغانانو یې زیات استقبال وکړ او طالبانو او د افغان عسکرو یو د بل سره غېږې تبادله کړي. نو د هغې نه وروسته د لومړی دوهم ستر پرمختګ دی چې یوه اونۍ دغه ورکم یا د تاوتریخوالي کمښت اونۍ پیل شوې ده. تر اوسه پورې یوازې په 3 ولایتونو کې خو هغه ډېرې نچیزه پیښې دي، هغه راپورونه ورکړل شوي دي، نور هیڅ نوه پیښه نه ده شوې. د نن چې ستا سره دلته راست یم تر اوسه پورې کومه پیښه نه ده شوې، نو دا ډېر یو ښه خبر دی د افغانانو لپاره. نو هیله زیاتې دي او د امریکا جدیت د ولسمشر ټرمپ پرون چې په هند کې کومه خبرې کړې دي نو د دې داسې ښکاري چې امریکا سولې ته ژمنه ده او غواړي چې په افغانستان کې سیاسي حل لاره پیدا کړي او ټول افغانان په راتلونکي کې هم شموله حکومت ولري او دلته به
ان شاء الله تعالی د حالاتو داسې ښکاري چې دلته به سوله وي او د سولې هیلې ان شاء الله رانږدې شوي دي. وروستۍ پوښتنه که دا کوم وړاندې په تا په خبرو کې ویلې چې ډونالډ ټرمپ خپله د دې لپاره دغه د ولسمشر غني دغه د لوړې مراسم ځنډوي چې دغه کوم حالات چې روان تر ډېره زیاته نور کړکېچن وي، ځکه عبدالله هم داسې یاده شوې ده چې د لوړې مراسم هغه کې په ټولو کې دا راته ویلی شي چې د ولسمشر غني دغه پرېکړه تاسو څنګه ارزوئ؟ د ده یوازینی هدف څنګه ده؟ هلته ډونالډ ټرمپ هم د دې لپاره وویل لکه څنګه چې تاسو په خپله خبرو کې ویل چې دغه حالات نور هم کړکېچن ونه اوسي او د خپله دغه غوښتنه هم رد کړې ده. دغه غوښتنې چې رد کړې ده عموما د ده هدف څه ده دلته؟ ولسمشر غني زه فکر کوم که اوس امریکا رښتینی ډول وغواړي نو مخکې یادونه وکړه چې عبدالله یا د هغې تر څنګ نور افغان سیاسون به هیڅ څوک سر راپورته نه کړي چې د قانون خلاف څه ترسره کړي. خو دلته چې د حالت ګونځ کړی دی، دوی ګونځ کړی دی، د ولسمشر غني زما په فکر که چېرته د سولې د خاطره دغه لوړ مراسم ځنډول کېږي نو باید وځنډول شي، ځکه موږ 40 کاله وروسته د سولې ته د رسېدو او په افغانستان کې تاوتریخوالي یا په عموم کې د جنګونو خپلمنځي وروروژنې هغه فرصت پیدا کړی دی. دا باید له لاسه موږ ور نه کړو. دغه که په چوکۍ کېږي موږ باید هغه چوکۍ له لاسه واضح خبره ده. دلته د سوري خبرې هم روانې دي په داسې حال کې چې طالبانو ځینې استازو هم نه ده منلې. د ده دا حق دا اوس دلته نهایي پایلې اعلان شي، ولسمشر غني باید خپل پلان هغه کوي په ټولو کې کوم مراسم چې دی لري د هغو مراسمو سره دی په هېواد کې کوم حالات چې دی تر ډېر زیات په ننګونکي حالات کې ده مخ پر وړاندې دغه ګمارنې به دی کوي، دغه بیا په ځنډ او خنډ سره رامنځته کېږي. ایا دا د ده حق جوړېدلی شي؟ اما خو دلته د سولې په تړاو سره دغه یو ګونګ حالت ته بیا هم بالکل دا خو د مخکې ویل چې د ټاکنې د قانون په اساس باندې د اساسي قانون په چوکاټ کې د حق لري چې تر نهایي پایلو ته اعلان وروسته ولسمشر کولی شي چې خپل کار پیل کړي، رسما او خپله کابینه تشکیل کړي، هغه بشپړه کړي او دا قسم د لوړ مراسم په دننه د یوه میاشت کې وکړي. خو دلته ګورې موږ د سولې خبرو دلته افغانستان ډېر په حساس پړاو کې د سولې خبرې شروع کېږي او په مارچ میاشت کې دا نن د فبرورۍ 26 تاریخ دی نو په راتلونکي مارچ میاشت کې بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي. د دغه خاطر چې دغه مذاکرات او د سولې روان فرصت موږ له لاسه ورکړی نه وي، که چېرته دغه د لوړ مراسم د دې سبب کېږي چې موږ دغه فرصت له لاسه ورکوو نو باید ترسره یې نه کړي. نور خو دی د ټولو قوانینو په چوکاټ کې د افغانستان ولسمشر دی او دغه دی به خپل لوړ مراسم هم ترسره کوي، خپل راتلونکي کابینه هم بشپړوي، حکومت به جوړوي. خو د دې خاطر چې موږ د فرصت له لاسه ورنه کړو ځکه دلته په مقابل کې د اپوزیسیون ولاړ دی او دا حالت ځان سیال ګڼي، موازي حکومت اعلانوي. کله چې موازي حکومت شو نو هلته به هم مشکلات ایجادېږي ځکه که موږ بین الافغاني مذاکرات ته ټیم لیګو دوی به هم لیږي نو دغه حالت خپله ګونځ کېږي. نو طالبان هم نه غواړي چې د مختلف لوري سره وغږېږي ځکه دوی غواړي چې د یوه افغاني هیات سره دوی په خبرو وغږېږي او د افغانستان د راتلونکي جوړښت په اړه سره خبرو وکړي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ چې بحث کې مو ګډون وکړ. درنو لیدونکو د افغانستان په روانو حالاتو د ډاکټر عبدالله په ناندروی مو بحث درلوده چې د بحث مینه من و زبان سیاستوال سید قاسم مارو تر بیخي چارې ولري. لوی علامه ملشه